پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب سلام مشې وخت بخیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارج صاحب 1945 کې ملګري ملتونه جوړ شول، اوس 2025 کال دی، 80مه کلیزه لمانځل کیږي. فکر کوئ چې په دومره وخت کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لویې لاسته راوړنې څه وې؟ مننه جناب الله سلامي تاسو ته افریقي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په ډېره ستر امید په هیلو باندې جوړ شو. دومره نړیواله جګړه وه ختمه شوله، حتی پکې اتم هیروشیما ناګاساکي کې امریکا استعمال کړ. ډېر خلک تلفات ولیدل شوله، په میلیونونو کسان مړه شوله. نړۍ ته تهدیدونه موجود وو، د نړۍ زبرځواک هېوادونه ټول په جګړه کې وو. نو بنا دې ته ضرورت چې جامع ملل چې مثال کې درلود دغه لري کې او د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړ او دا کار وکړ. تشکیلات ورته جوړ کړل، سکرتریات فعال سه، مختلف شوراګانې، شورای قومیت، شورای امنیت، شورای همکاري اقتصادي، محکمې بینالمللي عدالت دا په منځ کې جوړ شول. بیا وروسته ډېر نور دفترونه او تشکیلات وضعیت پیدا کړل لکه یونیسار اداره د یونیسف ادارې دي، نور دي چې دوی ته کار کوي. په ټوله کې وروسته چې بیا نړۍ ته امنیت ته تهدید و، دې لپاره چې کوم خطر پیښ نه شي د امنیت شورا جوړه شوله. بیا په دې کې 15 زبرځواک هېوادونه د وخت زمان راغلل، دلته دایمي غړیتوب ترلاسه کړه او خطرنامه کې دا فیصله وکړه که یو هېواد ویتو کې رد کړي او شاید ونه بلل کېږي. دوی د خپل منافع لپاره دا کار وکړي. همداسې که کوم هېواد کې بحران جوړېږي، حکومت ړنګېږي، انارشیزم جوړېږي، ګډوډي راځي، بیا شورای قومیت ته وظیفه ورکړې ده چې هغه فوراً ځي او ته امنیت کنټرولوي. د امنیت شورا په همکارۍ باندې دوی به تر هغه پورې چې هلته بېرته نظم یاسي. خو په هر صورت باندې همداسې مثلا شورای اقتصادي او همکاري او دې ته چې ګوري کومکونه مرستې. افغانستان هم په 19 کال وروسته په 1940 کال کې د غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان استازی ورته په نوم د محمد کبیر لودین د ظاهرشاه لخوا نه استازیتوب یې کاوه. نو دا داسې سازمان ما ویل چې په هیله په امید جوړ شو. خلکو فکر کاوه چې دا به د ټولو هېوادونو، ځکه اوس یو سل 93 هېواد دي او په منشور کې راغلي چې هر هېواد ته مساوي حق لري. نه یې نفوس ته کتل کېږي، نه جغرافیې ته، نه یې سیاسي اثر. یعنې هر هېواد مساویانه حق لري، مساویانه رایه لري او ټول ته د هېواد درست. که همدغلته وپوښتم مارج صاحب په ډېرې بښنې سره که همدلته وپوښتم د ډېری هېوادونو ګیله اوس هم همدغه ده چې ملګري ملتونه لکه څنګه چې د دوی په پریامبل کې یا په ټوله کې په منشور کې ویل شوي چې ټول هېوادونه سره مساوي دي، وایي بیا ولې 15 هېواده، ولې باید 15 هېواده تصمیم ونیسي، ولې باید ټولې مسلې 15 هېوادونو ته مطرح وي، باقي ولې نور هېوادونه باید حق ونه لري د خبرو؟ نه هغه خو جدا مسله ده، هغه د شورای امنیت فیصله ده. همدا ځکه ډېری مسلې مارج صاحب شورای امنیت فیصله کوي، غټې د نړۍ په سطح کوم امنیتي چارې په کوم هېواد بریدي یا بل هر څه. نړۍ وایي چې ډېری تحلیلونه په دې دي او ګیلې په دې دي چې ولې ډېری وخت نه ورکول کېږي نورو هېوادونو ته، وړو هېوادونو ته. همدا مسله ده، ځکه چې نړۍ دا د سولې دپاره د دې منشور کې راغلي دي، د سولې دپاره او د سولې د تضمین دپاره، امنیت او د جګړې د مخنیوي دپاره دا سازمان کار یې کړی د جګړې مخنیوي لپاره. مارج صاحب سوله یې راوستلې ده. همدا مشکل و زما هم دا ویلې ده. تاسو وګورئ د منشور 18 فصله لري او 111 مادې دي. دا ټول موږ لوستي دي. په وړاندې د پخوا د ځوانۍ وخت کې چې محصل د حقوقو هغه وختو کې یعنې خبره اصلي دا ده چې صحیح ده چې د توقع ډېره وملې اوس هم دا ځکه د امنیت مسله ده، د امنیت شورا پکې فعاله ده. دغه سازمان د زبرځواک هېوادو د اصل باندې لاړ او مجبوره هم ورڅ لاړ شي، ځکه د ده بودیجه ډېره زیاته، انتها ډېره بودیجه دې ته پکار ده. دا ځان ته چورلکې، ځان ته الوتکې، ګاډي، پرسونل په ټوله دنیا کې لري، یعنې خصوصا په 193 هېوادونه چې د غړیتوب لري او په نور هېوادو کې دوی مرستې ورکوي. نو دغه بودیجه او د دوی پیسې ورکول زبرځواک هېوادو کول، دا یې چې کول د همدوی د کوشش لاندې، د پوښښ لاندې استخباراتي لوبې پیل کړې په هېوادو کې، درېیمه نړۍ هېوادو، خصوصا په ټولو هېوادو کې
یوازینی یو یا 9 هیواد دي چې په خپل مټ ولاړ دي، هغه استثنا دي. نور ټول هیوادونو کې چارواکي د دوی له خوا غیر مستقیم ټاکل کیږي. د هر کور ته چې ځي د مرستې په نوم، د واکسین په نوم، د فلان فستان په نوم مکمل شهرت د هر کور اخلي. هر مملکت نه خبر دي تصویر نفر دي څوک دي څوک نه. کادونه دوی په افغانستان کې په جمهوریت کې کله دیموکراسي او ورته څه یو نامه چارواکي ټاکي کړي، یو نامه د سیاسي دفتر دا یو سیاسي انګیزه استخباراتي لوبې شروع کړې. وساره مؤسسه اداره چې بل مملکت ته ځي د مرستو په نوم باندې الته استخباراتي لوبې کې جاسوسان خپل روزي پروګرام اخلي. ماره مصرف بیا زبرځواک کوي ته کار. دا ډلې تخلې چې افغان او افغان ټول جوړ سي د دغه ملل متحد هم دغه سازمان جوړ کړي. خو یو خبره مهمه ده په خروان چې وخت کم مهمه ده بنا د خبرو د حالاتو نه ښکارېږي دا یو ظاهري شکلي سازمانونه دي، نړیوال هویت ورکړی. دلته دی خپله چیر چاته نه ورکړي غیر د زبرځواک هېوادو اهداف ګټې تامین کړي. بنا هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه له ده نه استفاده کوي. هغه هم راځي له ده نه استفاده کوي، برنامې ورته ورته جوړوي، ځان ور تیاروي، ځي استازي ته ښه او موسیګري کې ښه او ډیالوګ کې ښه او قوي اغېزې موقع کوي. خپل اهداف خپل مقاصد دوی ورته وړي له دې ګټه. هم ملک کې آبادوي، هم ملک کې امنیت راولي، هم له دې نه بودیجه اخلي، هم مثلا سیاسي مسایل کوي، هم د دې له روی نه مذاکرې په نوم د خبرو اترو مخالفینو سره خبرې وترې او امنیت تامینوي. بله اوس د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امنیت شورا کې داسې هیوادونه هم غړي دي چې د پهلګام پیښه کې لاس درلود، کومه پیښه چې د هندوستان په پهلګام کې ترسره شوه. فکر کوئ د هند بهرنیو چارو وزیر د دا ډول څرګندونو په ترسره کولو سره چاته اشاره کړې او څه غواړي ثابت کړي؟ دا هغه هېواد ته اشاره کوي د پاکستان شاته ولاړ ده او هغه برنامه ورکوي. پاکستان ته اشاره کړې که د پاکستان تر شا هېواد ته اشاره کړې جناب مارد صاحب؟ پاکستان خو دایمي غړی د شورای امنیت نه ده، نو دا سوای بل هېواد ښیي چې هغه د پاکستان تر شا ولاړ. یعنې فکر کوئ امریکا طبعا د مستقیم نوم نه اخلي، ډیپلوماسي کې خو مستقیم به متهم کوي څوک نه، مستقیم به نوم نه ورته اخیستل. یعنې هندوستان اوس هغه وخت ته رسېدلی چې د امریکا پر ضد باندې بیان ورکوي مارد صاحب؟ غیر مستقیم یعنی پوکي که امریکا د کار څه دی، مطلب دا د اصلا دا اشاره پاکستان ته ده او دنیا ته کوي چې موږ د خبرو ته څه کوي او یعنی ځان ته تدابیر نیسي چې یعنی دا کار ادامه مو ورکوي. مستقیم نه ورته وایي چې دا کار وکړه، ورته څه ثبوت لري. غیر مستقیم ته وایي دا کار ښه نه ده. دغه ډیپلوماتیک الفاظ فکر نه کوئ چې دا ډول د ښاغلي جیشنکر دا څرګندونې به د امریکا او هندوستان اړیکې نورې هم سره ترینګلي کړي؟ نه، کله چې ګټه پکې بیا سیاست کې اړیکې نورې ښې کېږي چې مثلا ګټه بیا په دې کې چې دښمني وکړي، بیا په یو ورځ باندې بانه او شاید جوړېږي د دښمني کوي. دا د زموږ تړون لاسلیک سره پاکستان چې ګټه پکې نه وي بېرته چغې را جوړې کړلې بانې او پلوي ورته کوي. دا دنیا کې همدا ښایسته متاسفانه ځکه تضمین نشته په نړیواله کچه باندې داسې د دوه هېوادو منځ کې کله تړون کېږي ولاو که درېیم هېواد پکې نه وي د حقوق بندولو خصوصي له وجې نه که دا کېږي تضمین نشته. په حقوقي یا په نړیواله کچه باندې هم که چېرې کوم تړون کېږي تضمین او هغې ورته نه وي، یو ډول نه یو ډول خپل مې ورته متاسفانه ګټې ته ګوري بس مخې ته روان ده. هند نن سبا پوهېږي چې څه کوي د هغه دپاره د پاکستان لپاره او زیاتره کوچکشګر چې نریندرا مودي صاحب دوی سره خبرې سوې وې که چېرې بعضې ماموریتونه دلته دوی ترسره کړي، خو دوی شرط اول دا ده چې پاکستان به لرې کوي بیا تاسې راتللی کېږو او غواړي توازن سیاست د روسیې او امریکا سره وساتي. دا وجه هم ده چې لږ انعکاس دا خبرې څه کوي روسیې خوا ته بیا څه اشارې څه هغوی سره انرژي او تیل چې راځي هغه خراب نشي. ډېره زیاته مننه مارد صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه او ستاسو له بحث او ګټورو معلومات څخه نړۍ منندوی یم.